په یوې لرې او هېر شوي کلي کې د یو زاړه کتابتون په تر ټولو تیاره کونج کې یو کتاب پروت و. داسې کتاب چې هر چا غوښتل ولولي خو هیڅ چا جرأت نه کوو، ځکه چې کیسه یې دا وه چې هر چا چې لوستی بیا هیڅکله نه دی راګرځېدلی. دا کتاب مو خلاصه وای، هر چا چې لوستی بیا هیڅکله نه دی راګرځېدلی. زما ورور هم ورک شو، هغه یو شپه دلته راغی او بیا یې هیڅوک ونه لید. دا څه کیسه ده؟ یو کتاب څنګه کولی شي خلک ورې کړي؟ که دا رښتیا وي نو زه باید راز پیدا کړم. عادل یو بېوزله خو هوښیار هلک و. د دې کتاب په کیسې هغه حیران کړ. هغه پرېکړه وکړه چې راز ومومي، که څه هم چې ټول خلک یې منع کول. عادله مزه ته به هم ورک شي. زه باید راز ومومم، که زه بیرته راستون نشم نو پوه شه چې کتاب رښتیا وایي. عادل د کتابتون دننه لاړ. هلته دومره تیاره وه چې هیڅ نه لیدل کېده، خو د کتابتون په تر ټولو تیاره کونج کې یو نرمه رڼا ځلېده. هغه ورنږدې شو او یوازې زوړ کتاب یې ولید چې دوړو پوښلی و. دا هغه کتاب دی، دومره زوړ خو رڼا ورڅخه راځي. دا څه راز لري؟ که غواړې حقیقت ووینې پاڼه واړوه. دا کتاب خبرې کوي؟ زه باید پاڼه واړوم. اوس بیرته ګرځېدل اسانه نه دي. عادل نه پوهېده چې د دې کتاب هره پاڼه اړول به د هغې ژوند د تل لپاره بدل کړي، خو لا هم نه و درېدلی. څه وشول؟ زه څه وینم؟ کله چې عادل سترګې خلاصې کړې هغه ځان په یو عجیبه نړۍ کې وموند. دلته هر څه توپیر درلود. اسمان زرغون و، ونې سپینې وې او هوا کې یو ځانګړې موسیقي غږېده. دا کوم ځای دی؟ زه د کتابتون کې یم؟ دا څنګه ممکنه ده؟ سلام ځوانه، ته هم د کتاب په نړۍ کې یې. زه استاد رحیم یم، دلته بند پاتې شوی یم 30 کاله کېږي. 30 کاله؟ تاسو هغه خلک یې چې ورک شوي یاست؟ هو، موږ ټول دلته یو. هر څوک چې کتاب یې لوستی دلته بند پاتې دی، خو ته لومړی کس یې چې په خپله خوښه راغلی یې. سلام، زه قسیم یم. زه 10 کاله مخکې ورک شوی وم. موږ ټول د کتاب بندیان یو. نو له دې ځایه څنګه وتلی شو؟ زه باید بیرته لاړ شم، زما مور ناروغه ده. استاد رحیم عادل د هغې لوی تالار منځته بوت. د تالار دیوالونه له زرګونو زړو کتابونو څخه جوړ شوي وو، خو د تالار په منځ کې هماغه یو کتاب په نرمه رڼا ځلېده. دا ټول خلک ولې تر اوسه دلته بند دي؟ هیڅ چا د خلاصون لاره نه ده موندلې. موږ لسګونه کاله دا راز لټولی دی. هر څوک چې د خلاصون په نیت کتاب لولي لا نور هم ژور بندیان پاتې کېږي. په پیل کې موږ فکر کوه چې که ټول کتاب لولو نو آزاد بشو، خو برعکس هر نوې پاڼه مو د وتلو دروازه نوره هم وتړله. نو بیا هیڅ هیله نشته دی؟ کله چې د وروستي پاڼې وخت راشي حقیقت به پخپله ښکاره شي. نه، تر اوسه یې مه اوره. ډېر کسان د همدې خبرو په فریب کې بند پاتې شوي دي. عادل نور هم حیران شو. کتاب راز پټ ساته. استاد خبرداری ورکوو او هیڅوک نه پوهېدل چې حقیقت څه دی. عادل د وروستۍ پاڼې مخې ته ودرېد. د تالار فضا خاموشه شوه. ټول بندیان په ویره ورته کتل. داسې ښکارېده لکه همدا پاڼه به د ټولو برخلیک ټاکي. یوازې هغه څوک ازادېږي چې د خپل ځان نه مخکې د بل چا خلاصون غوره کړي. دا څه معنا لري؟ موږ کلونه د همدې جملې معنا لټوله، خو هیڅ چا جرأت ونه کړ. هر څوک غوښتل لومړی خپل ځان وژغوري، ځکه همدا وجه ده چې موږ ټول تر اوسه دلته بند یو. که زه یوازې ځان خلاص کړم تاسې ټول به هم دلته پاتې شئ؟ هو، او که موږ خلاص کړي ښایي ته خپل دلته پاتې شي. زویا، لوی انسان هغه نه دی چې یوازې خپل ځان وژغوري، بلکې هغه دی چې د نورو لپاره هم رڼا راشي. که زما پاتې کېدل د ټولو د خلاصون بیه وي نو زه یې منم. نه، ته ډېر ځوان یې عادله. زما ازادي هغه وخت ارزښت لري چې نور هم آزاد وي. د تالار خاموشي نور هم ژوره پاتې شوه. حتی کتاب هم څو شیبې چوپ پاتې شو، لکه د عادل د زړه اخلاص یې ازماوه. عادل پرېکړه وکړه چې د ټولو بندیانو د خلاصون لپاره خپل ځان قرباني کړي. ټول حیران شول، ځکه چې هیڅوک تر اوسه دومره زړورتیا نه وه ښودلې.
اے کتاب زه چمتو یم چې دلته پاتې شم خو ټول بندیان خوشي کړه دوی کورونو ته ستانه کړه. تو واقعیت چمتو یې د نورو لپاره خپل ځان قرباني کړي. هو زما مور ما ته زده کړل چې د نورو مرسته تر ټولو لوی کار دی. که زه دلته پاتې شم خو نور خلاص شي نو دا زما لپاره لویه بریا ده. عادله ته د دې ټولو کلونو تر ټولو زړور کس یې. موږ به هیڅکله ستا قرباني هیر نه کړو. عادله ما ته ډیر ځوان یې موږ به یو بله لاره پیدا کړو. کله چې عادل خپله قرباني وکړه کتاب ناڅاپه بدلون پیل کړ. رڼا یې قوي شوه تالار روښانه شو. ته لومړی کس یې چې د نورو لپاره خپل ځان قرباني کوي. داسې زړورتیا ما مخکې نه ده لیدلې. نو دې قربانۍ له امله ټول بندیان خلاص. دروازه پرانیستل شوه. موږ خلاص شو. عادله تا موږ ټول وژغورلو ته زموږ اتل یې. خو زه څنګه؟ کتاب وویل چې یو څوک باید دلته پاتې شي. نو قربانۍ قانون بدل شو. کله چې ته ټولو لپاره خپل ځان قرباني کړې نو کتاب خپل جادو له لاسه ورکړ. ته هم آزاد یې. ناڅاپه ټول بندیان د کتابتون په منځ کې راڅرګند شول. هغه خلک چې کلونه ورک شوي بیرته خپل کلي ته راستانه شول. ټول خلک خوشحاله وو چې خپل خپلوان یې بیرته ترلاسه کړل. کتابتون خالی شو او هر څوک خپلو کورونو ته لاړل خو کتاب بیا په خپل ځای پروت و. دوړې یې پوښلې وې خو رڼا لا هم ورڅخه راځي. لاس پای ته ونه رسېد. زه لا هم د بل لوستونکي انتظار کوم. عادل د خپلې مور او ملګرو سره په خوښۍ ژوند کوي. هغه هیڅکله هغه کتاب هیر نه کړ خو پوه شو چې رښتینی جادو په کتاب کې نه دی بلکې په هغه قربانۍ کې دی چې موږ یې د نورو لپاره کوو. او د دې کیسې درس دا دی چې رښتینی ځواک په جادو کې نه دی بلکې په هغه قربانۍ کې چې دی چې د موږ یې د نورو لپاره کوو.